ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په تیر درس کې مونږ تاسو په مایکروسافت ایکسل کې د ایکسل پروګرام په هوم ټاب باندې په تفصیل سره خبرې وکړې. نن په مایکروسافت ایکسل کې مونږ تاسو په انزر ټاب باندې خبرې کوو. په انزر ټاب کې اولین بخش یا برخه چې د مونږ سره په نوم د ټیبلز یادېږي. په ټیبلز کې مونږ سره دوه قسمه ټیبل دی. یو مونږ سره ساده ټیبل دی چې په نوم د ټیبل یادېږي، بل مونږ سره پیوټ ټیبل دی. د پیوټ ټیبل او ساده ټیبل ترمنځ فرق دا دی چې که چیرې ته غواړې کومه ډیټا یا کوم معلومات چې تا سره په یو شیټ کې په ایکسل پروګرام کې پراته دي دغه یو لنډ سمرایز ریپورټ جوړ کې یا ریپورټ وباسئ، نو د دې کار د ترسره کولو لپاره موږ د پیوټ ټیبل څخه استفاده کوو. او دا ټیبل چې دی دا موږ د دې لپاره استعمالو که چیرې تا سره په ایکسل پروګرام کې ډیټا پراته ده او غواړې دا ته د ټیبل فارمټ ته واړئ، تر څو په هغه کې فلټریشن وکړې، تر څو هغه ته دغه ټیبل لپاره چې کوم بلټ ان فارمټونه دي هغه تطبیق کړې او په همدې شکل نور کارونه، نو د دې لپاره بیا موږ د دې کمانډ څخه استفاده کوو. نو که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې د ساده ټیبل او د پیوټ ټیبل ترمنځ تفاوت شی دی، ته به ورته ووایې چې یاره پیوټ ټیبل چې دی موږ د ډېر معلوماتو څخه د خلاصې ویستلو په خاطر باندې، یعنې د ډېرو معلوماتو د سمرایز کولو په خاطر باندې موږ د پیوټ ټیبل څخه استفاده کوو. او ساده ټیبل چې دی دا که چیرې موږ غواړو یو ډیټا د ټیبل فارمټ ته واړو او په هغه باندې مختلف قسمه عملی اجرا کړو، بیا موږ د ساده ټیبل څخه استفاده کوو. دلته ما سره یو ایکسل فایل دی، زه راځم فایل مینو ته یا فایل ټیب ته، اوپن ته راځم. دا فایل چې تاسو ګورئ دغه ډیټا چې تاسو دلته ګورئ ما سره چې په دې شیټ 1 کې پرته ده، دا د کاسپرسکای انټي وایرس د فروشاتو یو راپور دی. کیدای شي تاسو بلد اوسئ موږ سره یو نوع انټي وایرس دی، سافټویر دی چې په کمپیوټر کې د وایرس د مخې د نیولو په خاطر باندې انسټالیږي. د هغه نوم دی کاسپرسکای انټي وایرس. او دا معلومات چې ګورئ د کاسپرسکای انټي وایرس د فروشات یا سلس ریپورټ دی د جنوري 2023 نه نیولې تر ډسمبر 2023 پورې. په دې کې مختلف ملکونه دي، دغه ولایتونه دي، یعنې په دې معنی چې د کاسپرسکای انټي وایرس یو پروډکټ دی په افغانستان کې په کابل کې هم خرڅ شوی دی، مثلا په افغانستان کې ننګرهار کې هم خرڅ شوی دی، په همدې شکل مختلف نور ولایتونو کې او په همدې شکل مختلف نور ملکونو کې. او دلته دغه د پروډکټ ټایپس دی موږ سره کم پروډکټس یا پروډکټ د کاسپرسکای انټي وایرس خرڅ شوی دی. ټوټل څومره فروشات لرو موږ د همدغه پروډکټ په باره کې د جنوري نه نیولې تر ډسمبره پورې څومره فروشات موږ کړي دي. اوس که چیرې تاسو غواړئ د دې یو لنډ داسې سمرایز ډیټا وباسئ چې یو کس تانه پوښتنه وکړي هلکه ته ماته د کاسپرسکای انټي وایرس د سلس ریپورټ وباسه مګم د افغانستان دپاره د جنوري 2023 نه نیول تر ډسمبره پورې، یا تا ته وایي چې افغانستان کې د کابل ولایت، یا تا ته وایي چې دا نور معلومات ماته نه دي پکار، دا جنوري، فبروري، مارچ، اپریل دا ماته مه راښیه، صرف ماته کنټري وښیه او دغه ټوټل سلس وښیه. اوس ګوره دلته افغانستان دلته هم شته دی، ټوټل سلس دلته شته دی موږ سره، بیا بل ځای کې بیا افغانستان سلس لري بل ولایت کې، بیا افغانستان مثلا د بل پروډکټ په باره کې هم سلس لري. دا تاسو ګورئ، تاسو غواړئ خلاصه د دې وباسئ، نو د دې کار د ترسره کولو لپاره موږ د پیوټ ټیبل څخه استفاده کوو. نو څه چل به وکړئ، د ډیټا باندې به پیوزي کې کلیک وکړئ، هغه نه وروسته به راشي تاسو چېرته پیوټ ټیبل ته او فرام ټیبل رینج باندې به کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې کمانډ باندې کلیک وکړو ایکسل پروګرام اټومیټیکلی هغه ستاسو کوم ډیټا رینج چې دی هغه خپله سلیکټ کوي. ما ته وایي ستاسو ډیټا دونه ده، په دونه ځای کې ستاسو ډیټا پرته ده.
دا برچون عنوان دی هغې نه دی انتخاب کړی، یعنی یو مین ټایټل دی دا. ما ته ستا د ټیبل رینج همدونه دی، که دا نه وي ته کم و زیات هم کولی شي. زه ورته چې نه 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 بلکل همدا دی، دا زه پاکوم او څه کوم مکمل ډیټا دې ځینې سلیکټ کوم، او په اول ځل باندې خو خپله اکسل پروګرام په خپله سلیکټ کوي تاسو دا ډیټا. ښه ما ته وایي چې ورور دا ډیټا د ده چې ته غواړې سمرایز ریپورټ تا ته موږ وباسو. choose where you want the pivot table to be placed. د دغه ډیټا هغه ریزلټ چې په شکل د پیوټ ټیبل دی دا کوم ځای کې تاسو غواړئ، نوي شیټ کې غواړئ تاسو یا په همدې موجوده شیټ کې په یو ځای کې تاسو لوکیشن ورته انتخابوي، هلته تاسو ته ډیټا وباسي، نتیجه سمرایز ډیټا وباسي تاسو ته. زه ورته چې نه نیو ورک شیټ کې دا شیټ 1 د خپل ځای کې پروت دی، په نوي شیټ کې ماته د هغه پیوټ ټیبل سمرایز ډیټا وباسه یا زه غواړم وباسم هغه نه وروسته به تاسو په اوکې باندې کلیک وکئ. چې کله مو اوکې باندې کلیک وکړئ نوی شیټ به مونږ سره جوړ شي. دې خوا ته چې ګورئ زمونږ ستاسو ټول کار دلته دی. دې ځای کې هغه کم فیلډونه چې هلته مونږ استعمال کړي په هغه ټیبل کې دغه ټول فیلډونه ماته دلته راوړي، او چې په کم فیلډ باندې تاسو کلیک وکړئ دغه هغه نتیجه دلته مونږ ته راوړي، هغه ریپورټ مونږ ته دلته وباسي. مثلا زه غواړم د دغه ډیټا څخه صرف د ملکونو نومونه وګورم چې کوم ملکونه کې موږ فروشات لرو. دلته خو تعداد که وګوره ډېر زیات دی، تاسو پام دی ورته تقریبا ډېر زیات دی، خو دلته زه سمرایز دغه ډیټا نتیجه کتل غواړم. زه ورته ماته کنټري وښیه، کنټري څو کنټریانې ټول دلته موږ سره چې موږ په هغه کې د کاسپرسکای پروډکټس سیلز کړي دي یا خرڅ کړي دي، یو افغانستان دی، انډیا ده، ایران دی او پاکستان دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې. ښه که چیرې تاسو وایئ چې دغه ولایتونه ماته وښایي چې په افغانستان کې په کومو ولایتو کې مونږ فروشات درلودله د کاسپرسکای د پروډکټس، که هغه انټرنیټ سکیورټي ده او که نور پروډکټس فرق نه کوي، نو ماته وایي چې په افغانستان کې په کابل او ننګرهار کې تاسو دا فروشات درلودله سیلز هم کړي دي، په انډیا کې په دهلي کې دي او سپیلنګ پسې مه ګرځئ، کوم ځای کې سپیلنګ غلط شوی ما هغه پسې ګرځم. په ایران کې په مشهد کې او تهران کې دي، په پاکستان کې په اسلام آباد او کې پی کې کې ده، یعنی خیبر پښتونخوا. که چیرې تاسو غواړئ چې هغه د پروډکټ ټایپس هم وګورئ چې کوم پروډکټس په کوم ولایت کې خرڅ شوي دي، نو په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو ما ته وایي په کابل کې تاسو کاسپرسکای انټرنیټ سکیورټي خرڅه کړې ده، کاسپرسکای پلس هم خرڅ کړی او کاسپرسکای سټنډرډ. په همدې شکل په ننګرهار کې په انډیا کې صرف انټرنیټ سکیورټي ده او پلس دی، ګوره سټنډرډ موږ نه لرو. متوجه سئ؟ ځکه موږ وایو چې پیوټ ټیبل چې دی موږ ته سمرایز ډیټا یا سمرایز ریپورټ دغه ډیټا موږ ته وباسي. متوجه یاستئ؟ دا که اوس مونږ دلته دې شیټ کې یو دانه دا لټوله خو ډېر وخت نیسي، زموږ خو ډېر وخت ضایع کېږي، او تا نه د بزنس اونر سمرایز ریپورټ غواړي. نو که چیرې ته وایي چې صحیح ده په افغانستان کې په کابل ولایت کې ما څومره فروشات درلودله او په دې کې څومره د انټرنیټ سکیورټي مربوط کېږي، څومره د کاسپرسکای پلس مربوط کېږي، څومره د کاسپرسکای سټنډرډ مربوط کېږي، د دې سمرایز ډیټا هم تا ته وباسم. ټوټل سیلز باندې کلیک وکړئ تاسو. نو اوس وګورئ ما ته وایي چې هلکه ستا ټول فروشات چې دي، ټول فروشات تقریبا 1,000,000 تقریبا 1,04,15,000 افغانۍ دی ستا ټول فروشات. یعنې ټوټل سیلز چې ما کړي د کاسپرسکای د کمپنۍ د پروډکټس هغه 1,04,15,000 افغانۍ دی، یعنې 14,15,000 چې په حقیقت کې 1,04,15,000 افغانۍ کېږي. په دې کې بیا تقریبا په افغانستان کې ستا ټول فروشات چې دي یعنې سیلز چې دي 15,20,000 روپۍ دي، په انډیا کې 2,11,000 روپۍ دي، په ایران کې 3,14,000 روپۍ دي، او په همدې شکل په پاکستان کې 3,94,000 روپۍ دي. او بس بیا که غواړې د ښار په اساس یې وګورئ نو دغه ټوټل د ښار دی. په کابل کې تقریبا 3,40,000 روپۍ ستا ټول فروشات یا سیلز شوي دي، په ننګرهار کې ستا 2,03,000 روپۍ شوي دي. متوجه یاستئ تاسو؟ په همدې شکل په نورو ملکونو او ولایتونو کې. نو دا کار هلته موږ ډېر په مشکله کولی شو، مګر دلته ډېر په ساده توب سره په اسانۍ سره موږ کار کولی شو.
بل که چیرې تاسو غواړئ چې د دې دغه فارمټس تاسو بدل کړئ، فارمټ سره مطلب ګورئ، اول دلته ما سره کنټري راغلی ده، بیا ورپسې پروینس راغلی دی. زه ورته یم یاره دا کنټري نه ده، کنټري داسې چلو که دا ماته په کالم باندې وښیه، هغسې نه به دغه کالم تاسو ډرګ اینډ ډراپ کړئ دې کالم کې. ګوره کنټري ماته اوس په کالم باندې ښیي، متوجه استي که نه؟ اول کالم کې انډیا ده، دویم کې ایران دی، دریم کې پاکستان دی، او اول کې افغانستان دی، انډیا، ایران او پاکستان دی. زه ورته یم دغه پروینس ماته پروینس پرا باندې خپل انتخاب شوی دی، ګوري پرا باندې خپل انتخاب شوی دی، که نه یې غواړي بیخي لرې که دی ځینه ختم شو. زه ورته یم د پروینس په ځای باندې ما ته څه چلو که پروډکټ ټایپس راوړه، خو پرا کې تاسو پوه شو په خبر باندې، پروډکټ ټایپس یې راوسته ما ته پرا باندې. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې مطلب هغه ټوټل هم تاسو ته دلته وباسي، نو زه ورته یم چې دا ټوټل سیلس واخله، رایې وړه، خو په کوم ځای کې د ویلیو کې دا ما ته واچه. اوس ګوره ما ته وایي په افغانستان کې ستاسو ټول فروشات څو روپۍ دي؟ 15,20,000 روپۍ دي. په دې 15,20,000 روپۍ کې 2,58,000 روپۍ د کاسپر سکای انټرنیټ سکیورټي فروشات تاسو کړي دي، خو معلوم نه دي چې په کوم ځای کې کوم ولایت کې دا مونږ کړي، ځکه مونږ خپل ورته ریپورټ دغسې فلټر کړ، کسټمایز کړ، او تقریبا 1,02,000 روپۍ تاسو کاسپر سکای پلس په افغانستان کې خرڅ کړی، او 1,40,000 روپۍ کاسپر سکای سټنډرډ خرڅ کړی، چې ټوټل 15,20,000 روپۍ کېږي. په انډیا کې تاسو 2 پروډکټس خرڅ کړي، یو کاسپر سکای انټرنیټ سکیورټي ده، بل کاسپر سکای پلس دی. ټوټل سیلز تاسو په انډیا کې څومره دي؟ 2,01,000 روپۍ. په همدې شکل په ایران کې او په همدې شکل په پاکستان کې ټوټل سیلز زمونږ چې دي تقریبا 14,15,000 روپۍ، یعنی 1,04,15,000 روپۍ افغاني شوي. هغه ټاپ سیلز چې زمونږ دي هغه په اول تقریبا زما په خیال باندې په افغانستان کې دي، متوجه یاستئ تاسو په افغانستان کې، او ورپسې دویم چې دي تقریبا په هغه کې پاکستان کې دي، او دریم چې دي تقریبا په ایران کې دي، څلورم چې دي تقریبا په انډیا کې دي. که چیرې د پروډکټس په اساس تاسو غواړئ چې مطلب مونږ کاسپر سکای انټرنیټ سکیورټي ټوټل څومره خرڅ کړی دی، سیلز هم کړي، پلس هم څومره کړی، به دلته د ګرانډ ټوټل ته تاسو راشي. ما ته وایي د کاسپر سکای انټرنیټ سکیورټي تاسو تقریبا 19,15,000 روپو خرڅ کړي دي، سیلز هم کړي، او د پلس هم چې دی 4,14,500 او د سټنډرډ چې دی 3,09,000 روپۍ، چې ټوټل کېږي 14,15,000 افغانۍ. اوس که چیرې تاسو وګورئ دغه اماونټ چې دی ما ته کرنسي فارمټ کې نه ښیي، تاسو داسې فکر وکړئ چې دا تاسو په ډالرو خرڅ کړی یا هم په افغانۍ خرڅ کړی. اوس تاسو غواړئ د دې هغه کرنسي معلومه شي، نو څه چل به وکړئ، دلته به راشي دغه ویلیو سیکشن دلته چې راغلی سم آف ټوټل سیلز ته به راشئ، دې ځای کې به ویلیو فیلډ سیټنګز ته راشئ، او دې ځای کې به څه چل تاسو وکړئ، د نمبر فارمټس ته به راشئ، او دې ځای کې به ورته ووایئ چې یاره زه غواړم دې نمبر سره کرنسي فارمټ اپلای کم، ډالر نه غواړم، چې شی غواړئ د افغانستان افغانۍ کرنسي غواړم، چې شی غواړم افغانستان افغانۍ کرنسي چې ده AFN دی، هغه نه وروسته به اوکې کلیک کړئ، بیا به اوکې کلیک کړئ. اوس وګورئ تاسو د کرنسي سره چې راغلو افغانۍ راغله. تاسو داسې فکر وکړئ چې دا کاسپر سکای کمپنۍ یو افغانۍ کمپنۍ ده، او خپل ریپورټس یې په افغانۍ باندې جنریټ کوي، او هغه مطلب ټاپ منیجمنټ ته دا وړاندې کوي. نو تاسو وګورئ څومره ښایسته ریپورټ جوړ شو. او دا که چیرې موږ په دې ټیبل کې دا لټون، دا خو ډېر غټ جنجال دی، تاسو دې ډیټا ته وګورئ، ټیبل ته وګورئ، د هر یو جدا معلومول ډېر غټ جنجال دی. نو خلاصه خبره دا ده چې پیوټ ټیبل چې دی موږ د خپل د ډیټا د سمرایز کولو لپاره استعمالو، د یو سمرایز ریپورټ د جوړولو لپاره استعمالو. دا چې شی موږ سره پیوټ ټیبل. بل موږ سره ساده ټیبل دی. ګور دې کې نور ډېرې خبرې دي، خو نه غواړم په هغه باندې نور بحث وکړم. همدونه زما په نظر باندې تاسو ته کفایت کوي چې تاسو د پیوټ ټیبل په معنا باندې پوه شئ. د هغه په تعقیب بل کمانډ چې موږ سره دی ریکمنډډ پیوټ ټیبل چې دی، دلته بعضې تیار جوړ شوي فارمټونه دي، نور خبره هماغه ده. دلته به موږ خپل په طبیعت باندې مطلب یو ډیټا د یو کالم نه بل کالم ته وړله، صحیح ده، یا به یو فارموله تطبیق کوله. مثلا مالته ټول سم فارموله یوز کړه، صحیح شوه، نو تاسو کولی شئ د هغه په ځای باندې کاونټ واخلئ، میکس واخلئ، مین واخلئ، اوریج واخلئ. او دې ځای کې چې د بلټن فارمټونه دي،
recommended formats for pivot tables کم فارمټ ته غواړي چې کلیک کې دی خو ته ډسپلی ته ښي متوجه مثلا زه غواړم دغه فارمټ انتخاب د ډیټا لپاره هغه وروسته اوکې کلیک کوي اوکې چې کلیک اتوماتیکلی تاسو ته خپل د هغه فارمټ په اساس باندې یو پیوټ ټیبل جوړوي ما ته وایي افغانستان کې د مارچ په میاشت کې تقریبا 1000 روپۍ فروشات شوي په انډیا کې د مارچ په میاشت کې تقریبا 100 روپۍ 500 روپۍ او ایران کې تقریبا 300 روپۍ پاکستان کې 200 روپۍ هغه شوی دی ان دلته تاسو ګورئ دلته چې دی هغه ویلیوز کې چې دی مارچ میاشت اغستل شوی ده کچیر تاسو چې نه مارچ لري کا دا دې نه وخت بره بوزوته د دې په ځای باندې ماته اپریل وخیا تاسو پوه شئ په خبر باندې یا کچیر تاسو وایئ چېرې دا کنټري په اساس نه غواړم زه د پروینس په اساس باندې دا غواړم دا کنټري ډیز نه تاسو ډراپ کړئ هلته ډراپ کړئ او وروسته بیرته دا پروینس تاسو ډیز نه ډراپ کړئ دلته ډراپ کړئ نو تاسو ګورئ د پروینس په اساس یعنې د ولایت په اساس باندې ماته د فروشاتو معلومات راکوي چې په دهلي کې تاسو دونه فروشات کړي دي صحیح شوه په کم میاشت کې په اپریل کې کچیر ته اپریل میاشت نه غواړي ټوټل سیلز غواړي بیا دې کې دا ټوټل سیلز واخلي تاسو د ویلیو ته راوړئ نو اوس ګوره ماته وایي دهلي کې تاسو 2,10,000 روپۍ ټوټل سیلز کړي دي سم اف ټوټل سیلز په اسلام آباد کې 90,000 روپۍ په کابل کې 3,30,000 روپۍ په کې پی کې 2,93,000 روپۍ په مشهد کې 1,15,000 روپۍ په ننګرهار کې تقریبا 2,13,000 او په همدې شکل تهران کې 1,98,000 روپۍ ټوټل کېږي 14,15,000 افغانۍ نو تاسو پوه شئ په خبر باندې نو دلته چې دي موږ سره دغه ریکومنډډ تیار جوړ شوي فارمټونه دي د پیوټ ټیبل دپاره نو فرق د دې سره دا و چې دې کې به موږ خپله کسټمایزیشن کوله دلته تیار بیلټ ان فارمټ دی کسټمایزیشن کولی شي خو فارمټ یې جوړ دی مطلب مونږ لیمیټیشن راکوي نو وایي چې هرته نشي کولی دی کې تغیرات راوړي همدا فارمټ نه به استفاده کوي بل مونږ سره ساده ټیبل دی که غواړئ تاسو دغه خپل ډیټا د ټیبل فارمټ ته واړوئ چې په هغه کې مختلف قسمه فلټریشن آن کوي تاسو یا ډیزاین ورکوي یا کسټمایز کوي نو دا داس چل به کې د ډیټا کې به کلیک وکړئ هغه وروسته به ټیبل باندې تاسو کلیک وکړئ اټومیټیکلی هغه ټوله ډیټا سلیکټ کوي اوس که چیرې تاسو هلته وګورئ ایکسل پروګرام اټومیټیکلی ټوله ډیټا زما سلیکټ کړه نو ماته وایي ته چې غواړې کریټ ا ټیبل وکړي یعنې ټیبل جوړ کړي ټوله ډیټا څخه ټیبل جوړول غواړئ که نه اوس که چیرې زه دلته دا بره عنوان هم ورسره انتخاب کړم او لاندې دا اپشن هم انتخاب کوم ورته چې مای ټیبل هز هیډرز او اوکې کلیک کوم زما دا ډیټا ټیبل فارمټ ته اوړي خو مګر مشکلات به لري ولې به مشکلات لري مایکروسافټ ایکسل پروګرام داسې فکر کوي چې هغه مین عنوان دی چې د کم په واسطه باندې زه کولی شم خپل ټیبل کې ډیټا فلټریشن وکړم مګر په حقیقت کې داسې نه دی دا خو هسې یو عنوان دی نوم غوندې دی زما د ټیبل ډیټا د دقه ځای نه شروع کېږي دا ګورې د دویم رانه نو ښه خبره دا ده چې تاسو دا رینج پاک کړئ او دغه د دویم رانه نه دی لاندې دا ځای تاسو ټول سلیکټ کړئ تر دې پورې هغه نه وروسته او ورته ووایئ چې بالکل زما دا ډیټا چې دی دا ټیبل چې د هیډر هم لري نو بیا چې کله تاسو ورته وایئ چې زما ډیټا هیډر لري دغه اول رانه ده دا از هیډر انسان سره سلیکټ کوي یا انتخابوي او چې په حقیقت کې هم دقسې ده هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک وکړئ تاسو وګورئ ستاسو ټوله ډیټا یې په منظم شکل د ایکسل هغه د ټیبل کم سټنډرډ فارمټ چې دی هغه ته واړوله متوجه یاستئ تاسو ورته پوه شئ په خبر باندې اوس دې کې تاسو کولی شئ فلټریشن وکړئ مثلا زه ورته یم چې یاره ماته صرف د افغانستان معلومات راکړه که هغه د افغانستان کې د پروډکټس معلومات دي که د افغانستان د ولایتونو معلومات دي دا ټول معلومات ماته راکړه ماته وایي په افغانستان کې تاسو په دغه ولایتونو کې مطلب پروډکټس خرڅ کړي دي او کم پروډکټس دغه دي د 100 روپیو دي دا دي معلومات ټوټل پروډکټس څومره کېږي او د میاشتې په اساس باندې هم تاسو ته معلومات راکوي تاسو پوه شئ په خبر باندې او که چیرې تاسو وایئ چې نه زه دا فلټریشن ختموم کلیر فلټر فرام کنټري کلیک وکړه نو اوس به هغه د کنټري کالم نه فلټر کمانډ ختم شي ټول ډیټا به تاسو ته ښیي لکه دا مونږ ستاسو که چیرې په یاد دلته ویلي دي چې ګوره دا فلټر کمانډ کې دا خبرې مونږ ټولې کړې وي ضرورت نشته بیا تکرار کو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې خپل دغه د ټیبل
د ډیټا فارمټ بدل کړي ځین ډېر په راحتۍ په اسانۍ سره کولی شي دغه فارمټ کې تغیرات راوړي دا فارمټ ماته پکار دا غواړم کوم ډیزاین چې تاسو ته کلاسیک ساده ښکاري ښه ښکاري هماغه انتخاب کړئ دا بعضې نورې اپشنې دي مثلا که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ټیبل ته چې تاسو کوم ډیزاین ورکړی دی که نه دغه هیډر رای چې ډېر سټایل ونه لري ساده اوسې یا لرې شي هیډر رای لرې شوه صحیح شوه ټوټل موږ لرو که نه لرو ټوټل تاسو وګورئ نشته زه ته ټوټل را ماته یو هغه هم وباسئ یو ټوټل رای ماته ویستل دلته په همدې شکل زه ته باندې ټرا نه ده سمدې منځ کې تاسو وګورئ بعض داسې یو سټایلونه یې ورکړي دا ټول نه ښه خبردار چې زه دغه بل فارمټ کې وخت هم بیا معلومات کېږي ګورئ دغه ګورئ تاسو دا باندې ټرا دغه ته ویل کېږي زه ته دا فارمټ ډېر ځینې لرې که اوس ساده کلاسیک شو فرډس کالم نه دی دته ډیزاین ورکوي لاس کالم ته هم ډیزاین ورکه کومه سي ډیزاین ورکړه ډیزاین تاسو دې انتخابولی شئ باندې کالم فارمټ لرې که ګورئ راوړه لرې که دا فلټر بټن دی ځینې بیخي لرې که فلټر بټن څه شوه دغه ځینې دی د کالمونه دا ختم شوه دا دی یو تیمه نو دا هغه فارمټونه دي چې تاسو کولی شئ په خپل ټیبل باندې تطبیق کړئ که چیرې تاسو غواړئ فلټرشن په اساس د سلایسر وکړئ نو دلته انزرټ سلایس ته راشئ زه ورته یم چې زه غواړم د کنټري په اساس باندې فلټرشن دلته وکړم دې باندې کلیک وکړه اوکې کلیک کړه نو ماته به یو سلایسر راوړي د کنټري په نامه باندې نو اوس که چیرې زه ورته یم چې ماته د افغانستان ریپورټ وښیه صرف د افغانستان ښیي نه د انډیا وښیه د انډیا ښیي د ایران وښیه د ایران د پاکستان وښیه د پاکستان ښیي کلیر فلټر ختم شو په همدې شکل تاسو کولی شئ دا سلایسر بدل هم کوئ بیا په دې ډیټا باندې کلیک وکړئ ټیبل ډیزاین ته راشئ زه ورته یم چې انزرټ اندر سلایسر زه ورته یم د پروډکټس ټایپ په اساس باندې غواړم فلټرشن دلته زه اپلای کوم دا دې راغی دا ځل زه ورته یم چې دا لرې کوم دې باندې رایټ کلیک کړه دا مې ریموو کړو دا بر وړم زه ورته یم چې ماته د کاسپرسکای انټرنیټ سیکیورټي فروشات ټول وښیه انټرنیټ سیکیورټي په افغانستان کې په کابل کې په ننګرهار کې بیا په کابل کې بیا په کابل کې او بیا په ننګرهار کې موږ خرڅ کړي دي د څومره روپو خرڅ کړي دغه معلومات هم موږ سره شته دي تاسو پوه شئ په خبر باندې په دې شکل تاسو کولی شئ مکمل فلټریشن تطبیق کړئ په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې او که چیرې تاسو وایئ چې نه فلټر ختم کړه نو بیا به ټول ډیټا ښیي په که غواړئ چې دا سلایسر هم ختم کړي په دې رایټ کلیک کړه ریموو ورته ووایه پوه شئ په خبر باندې نو په همدې شکل نورې اپشنې هم موږ سره په ټیبل کې شته دي که غواړئ چې دې نه مطلب ډوپلیکیټس ډیټا ختمه کړي کوم نوم تکراري راغلی ریموو ډوپلیکیټس باندې کلیک وکړئ که چیرې تاسو غواړئ چې دا عادي دغه ډیټا نه ده عادي رینج ته بدل شي کنورټ ټو رینج په دې باندې کلیک وکړئ یس انتخاب کړئ نو اوس ستاسو ډیټا نارمل ډیټا ته واوښتله ډیزاین یې واخیسته خو نارمل ډیټا ته واوښتله اوس دا د ټیبل فارمټ نه لري مطلب تاسو ډیټا ټیبل فارمټ ته واړوله ډیزاین امپلیمنټ کړو خو بیرته هم هغه ساده شکل ته واړوله نو دا موږ سره د پیوټ ټیبل او د ساده ټیبل او د ریکومینډډ پیوټ ټیبل ترمنځ تفاوت فرام ایکسټرنل ډیټا سورس او فرام ډیټا ماډل دې باندې به انشاءالله سبا ته بل ریکارډ کې خبرې وکړو